کابل کې د 10 میلیونو امریکایي ډالرو په پانګونې سره د درملو جوړولو یو نوې فابریکه جوړه او په فعالیت یې پیل وکړ. لایف فارل د درملو تولیدي فابریکه د کابل ښار په صنعتي ښارګوټي کې نوې فعاله شوه چې بیلابیل ډوله درمل په پکې تولیدېږي. څنګه چې لایف فارل فارما په افغانستان کې د کیفیت لرونکو درملو د تولید یو نوې نوم دی، ډاډ در کوم چې کیفیت، معیار، قیمت ټولو برخو او اړخونو ته به خپل سټنډر عالي ساتو او د خلکو ژوند سره د لوبو پر ځای به وطنوالو د ژوند ښه والي او روغتیا ته پاملرنه کوو. د اسلامي امارت یو شمېر لوړپوړو مسؤلینو د دغه تولیدي فابریکې د پرانیستلو په مراسمو کې ګډون کړی و چې یاده فابریکه یې د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهمه یاده کړه او له نورو پانګوالو یې وغوښتل چې په هیواد کې د پانګونه وکړي او د درملو جوړولو د تولیدي فابریکو له مسؤلینو یې غوښتنه وکړه چې په معیاري توګه د درمل تولید کړي. صحي درمل که داسې معیاري درمل ونه لرو نو د انسان د صحت سره د انسان د مسلمان د صحت سره ظلم ده، جفا ده. تجارایی که مال تولید بکنن و صنعتکارایی که تولید بکنن و تجارایی که مال وارد بکنن تولید بکنن باید یک احساسی داشته باشن، مالی به کیفیت تولید نکنن و تجار مالی به کیفیت وارد نکنن. دا سوچ او فکر له خپل دماغه وباسو چې مونږ خپل وطن نسو جوړوي بلکې خارجان به راته جوړوي، بل څوک به راته جوړوي. دا منفي فکر ده. راځئ په خپل نفس په خپل ځان باور پیدا کو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وویل کیفیت لرونکي درمل له روغتیایي اړخه د سالم انساني ټولنې ضمانت کوي او بې کیفیته درمل بیا د انسانانو ژوند ګواښي. له کمیت مخکې باید د درملو کیفیت ته پوره پاملرنه وشي. با کیفیت درمل له صحي اړخه د سالم انساني ټولنې ضمانت کوي او بې کیفیته درمل د صحت لپاره زهر دي چې تولید یې د انسانانو د ژوند سره لوبې او جفا او له شرعي اړخه یو ناروا عمل دی. په دغه مراسمو کې د خصوصي سکتور استازو وویل چې اوس مهال په هیواد کې پانګونې ته ښه زمینه برابره شوې ده. له بهر میشتو هیوادوالو یې وغوښتل چې خپل هیواد ته د راستانه شي او د هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې د برخه واخلي. که په رښتیا سره ځان د افغان بچی بولئ او که په رښتیا سره ځان مسلمان بلئ، دا وخت دی چې د اسلامي امارت ملاتړ باندې او د دې اساس وخت کې چې نړۍ موږ نه خط راتاو کړی دی او اقتصادي مشکلات جوړوي، موږ ته امنیتي مشکلات جوړوي. په دې وخت کې په افغانستان کې یو فابریکه جوړه کړئ، د خپلو بچیانو ته هغې ته کار زمینه برابره کړئ. ټولو هغه افغانانو ته مې دا اپیل دی چې راشئ. اولنۍ خبره شکر الحمدلله په افغانستان کې امنیت برابر دی. دلته ټول دوستان ناست دي. جلال الدین تشریف لري، زدران صاحب تشریف لري، زمونږ په د 25 کال کې پاچا صاحب تشریف لري. په د 25 کال کې په دغه 10 کال کې 25% زمونږ عواید زمونږ په امنیت باندې مصرفېدل. نه مصرفېدل ورونو. اولاد مکتب ته تو باډیګارډ مو ته نیولی و، خپل زري موټر یې اخیستی وي، نن په کرولا کې ناست یو کونړ له ځو. د شکر ځای دی. دا یادونې وړ ده چې د لایف فارل د درملو په تولیدي فابریکه کې 10 میلیونه ډالره پانګونه شوې چې بیلابیل ډولونه درمل به پکې تولیدېږي او 300 کسانو ته پکې په مستقیمه توګه کاري زمینه هم برابره شوې ده.